چې اصل دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړي څه شی. عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده او دغه میاشت د هغې د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوی او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوی. مختلف روایات دي د حضرات علماء کرام، خو راجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکړې ده هغه دا دی چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په شپه د سبا په ټیم کې دنیا ته تشریف راوړی او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړی. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدایش. عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده، باس د دې ده چې ده دنیا ته راغی نو څه یې وکړه او دنیا نه چې لاړ نو څه یې پرېښود. آخر د انسان دنیا ته د راتلو هم یو غرض او بیا دنیا نه د تلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چې راغی نو څه یې راوړه او چې لاړ نو څه یې پرېښود. دنیا ته چې راغی 600 کاله ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرته وه. د عیسی علیه السلام او د ده په منځ کې 600 کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام دنه 600 کاله مخکې تیر. په دې 600 کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به 50 خدایان، هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څه مختلف شکل کې بتان به په کور کې پراته وو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلاني مرض خدای دی، دا د فلاني مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت کې اوږد داستان دی چې دی څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلکو لیدلې وې، داسې رڼا شوه. دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې، مور به منګی چې په سر و نو 1 ګز به منګی په سر اوچت روان. دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي، بې حده ډېر. د مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور یې خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به پې محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو بیا د سرپرستۍ عالم داو
د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه و چې والد محترم وفات شو. بیا چې پیدا شو چې د 6 کالو شه نو مور یې وفات شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزانو بیا دی د تره په تربیت کې و. تره به د ده کفالت کول. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب و. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب. په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکي، وی ابو سفیان تلو قیصر روم ته، د روم بادشاہ ته ورغی. نو قیصر روم ته تپوس وکړه چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی؟ ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت ورته وی صاحب څه تپوس کوي؟ د ده داسې پاک ژوند چې ده ته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي، او ده کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی، خو سړی ډېر لوی سړی دی. قیصر روم ورته وی چې ملګري څنګه خلق دي د ده ډله؟ ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپېره، چېرته چې د خدای ملنګ او غریبي ده سره ناست. که یو سرمایهدار هم د ده په مجلس کې راشي نو ارسه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ. دا ډله قیصر روم د روم بادشاه کافرو. ورته وی او ابو سفیانه د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان. د ده په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایه، لوی دلیل دا دی چې ملګري غریبان. د پیغمبر ملګري سرمایهدار نه وي، دا ملګري غریبان دا د ده د پیغمبرۍ لوی دلیل دی. عزیزانو په دې یو نکته به سره خبرې وي. نن زمونږ زمانه وګوره، هغه خلق چې د پیغمبر نایبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناست دي، خلق ورته سجدې لګوي. هغله یو غریب هم راغی او یو سرمایهدار هم راغی. نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کم نظر ګوري او سرمایهدار ته په کم نظر. غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او ورک دی. د ملا په نظر کې هم غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري، د یو کوډۍ. د ګدي نشینو په نظر کې هم غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري، او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې هم غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري. که دا غریب په دې خلکو ګران وی نو نن خو غریب پیاز پورې روټۍ به همیشه اوږو خېټو خوړه، غریبانو به خوړه. نن په پاکستان کې که ته ووایې چې زه به پیاز سره روټۍ وخورم نو پیاز هم درته نه ملوي. دې خوا وګورئ، په دې پوهېږئ چې پیاز ستا د ملک پیداوار دی. د پاکستان په تاریخ کې چېرته پیاز شاټ شوي نه و، اوس کم خوا لاړه، سیلاب یې اوړه، ځمکو باندې آفت راغی، کم خوا لاړه. تاسو خو ساده خلک یې پوهېږئ نه، دا چل دا چې ډالډه یې ګرانه کړه 3 روپۍ کیلو، خلقو کې غر 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 ناګانه پیاز ورک کړه چې د خلکو توجه پیازو ته شي چې دا ډالډه ته هېره شي. د دوی څه خیال دی چې په دې ملک کې ټول ګوګوان اوسېږي، اړو څوک پوهېږي نه، چاته پته نه لګي.
دومره نادان خلا دا ملک نه دی چې دا ټول بې وقوف دي او اډو په خبره نه پوهېږي یا د دوی په چال نه پوهېږي. دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر و. نوکر ډېر تنګ و د خان، چې ډېر تنګ و نو د نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره، خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو. خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوت او دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوي. چې راکېښوي نو درز دی درز دی درز دی. همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي، دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی. نو چې ښه یې ووایي چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر واله. پولیس راغی، نوکر یې ونیو، کیس پې رجسټر شو، عدالت ته یې پیش کړ. عدالت ته نوکر ته یې ووایي چې تا ولې دا خان والی؟ هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویل وکړه. ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي، دا چېرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو. ظالم دی، ویم والم زه او رپوټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا و. خان ته وایي چې زر وغواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم. هغه ورته ویل جي زه یې والم. ویل وغواړه معافي کړي اوس دې جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں. معافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ما تا پتا دا ظالم ہو دن والم سے اور معافی در نزوال دیکھو گو رہے دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. تنن سنگ چگے وہی چھ ملک پترہ کہہ روان دے او ملک چھ دے خود کفیل دے. ملک خود کفیل چانا دے واغست پیاز کم ملک نہ دے رو گفت بیا دی واغست چنگا او نن دے اعلانو کو 74 روپے کلو بے در باندے خرچو اغسطی دی پا 1 روپے 2 روپے کلو او خرچے بے پما 5 روپے کلو. تاغا نہیں چھ امریکہ برطانیہ بلینون او جرابے مفت دخپل گلجے پا زکاة کی ورکی او دلتے تپما پا 50 روپے والے خرچ ہے. دا خواہوی خیرات را لے گلے نا خیرات ہم پما دلتا خرچی. دا مسلمان خیرات خورا باندے بند نا دا کافر دا ملک خیرات ہم دلتا پما پا سلویت اور سپیتر روپے. نا عزیزانو عرض داو چھ دنیا رندہ نہ دا دنیا ٹولا پوئی حق بمل کے صرف دا سرمایہ دار نہ رایا غسطل دا انصاف نہ دے. سرمایہ دار نہ رایا غسطل دا انصاف نہ دے. سرمایہ دار نہ چھ تپوس شی چھ سال دے پمل کے اگی بوئی جس سبچ خیر خیریہ خلق مارا و پٹ ستا با یقین راشی نا کتا واقعی دا ملک سربرائے نو تبا عمر فاروق وندی دا شپے گرزے نیمہ شپا دا یو کور کے بڑ بڑ کی گی غوگے ورطونی چھ غوگے ورطونیو نو یو خزا یوازے پرتا و اسمان تا گوری و جاری او دا خاون درمان کئی پا کور نخا اکڑا سبایا کا خزا دربار تا وغفتا بی بی تا بیگا ولی جڑل وی صاحب زما خاون تا غدا تاستولے وی چمرا مداوش وی یو کالوش عمر ورطوی تکین لگا بی بی زرازم خپلی کور ترا گئے ایمان تا وغفتا دا پراستے دا واو ایو بزرگ ما تا ویلیو کنه وی دیا دیرو که دسی مڑے نشتا چی در تیوخی موڑا دی خوشحال شی وی دا پا قبرونو که ناس کی وغوخی دی پریکی گی مونگ بم بخلے کی گو جنت ابل عورت ملی دا پا دے خار کے گڑان گرس نو صحبہ دا پریدی دیو ممندان دیو دا خلق دیو صحبہ گڑان اخلی پا 12 خیرات ہوئی کم 12 خیرات سکی تکی بھئیو پٹ تکونا بھئیو